د لوږې خېټې مذهب ډوډۍ ده. سعودي عرب ته چې د کله نه پته لګېدلې ده چې زموږ د تیلو ویلیو ختمېدو واله ده، ځکه چې دنیا ګرین انرژي طرف ته روانه ده او خلک غواړي چې د روان وخت کې ګاډي او د هر سره په بجلی باندې وچلوي چې دا ماحول ورته صفا پاتې شي. نو هغو د 2013 پورې ځان ته یو ټارګټ کېښودو او غواړي چې په دې 2013 د پورې دی یو اتیا پروجیکټ داسې وکړي چې د دې د معیشت برقراره پاتې شي، د قشان مالداره پاتې شي. اوس که موږ د سعودي نه تیل لرکو نو څه سره پاتې کیږي؟ حج عمره. په حج عمره باندې د دې دا هر سره نه چلیږي، ملک پې نه چلیږي. که زراعت ته وګورو د دې په خاوره باندې صرف کجوره، زیتون او کدو. اوس دا په دې خو سړی مړیږي نه. نو دی د ټولو نه زیاتې پیسې به اوس لګوي په زراعت باندې چې د دغې شګو نه ټماټر، پیاز، الوګان دا هر سره راوکاږي، کرونده وکړي. بل دی د دوبۍ په شان کوشش کوي چې خلک په ټوریزم باندې سعودي عرب ته راوغواړي. د هغې دپاره 1500 اربه روپۍ دی په یو ښار لګوي چې نیو سیټي ورته وایي. په دې کې به غټ غټ هوټلې، رسټورنټې، سینماګانې، کلبونه، پبونه. او بل که تاسو وګورئ په سعودي عرب کې د ورځې ګرمي وي، د شپې خلک ګرځي او بیا د دې شګو ته ځي، بابیکیو کوي، یو شی بل شی. نو د دې دپاره به دې یو نقلي غټه سپوږمۍ لګوي په دغې ښار له پاسه، که د میاشتې اوله شپه وي او که اخره. خو دغه ښار چې دی دا به په ټول کال د دغې سپوږمۍ نه رڼا وي چې دا خلک به د شګو کې الیت پلیت شي او ګډاګانې وکړي او موسیقي واوري او کباب وخوري او بیا بیکیو وکړي. بیا چې دا خلک دلته راځي سعودي عرب ته، دا به ویني، نو خلک به خپل برانډونه سعودي عرب ته راوړي، کمپنیانې به راځي او بیا به هلته پروډکشن شروع شي، مزدوران به پکار وي. نو د هغې دپاره چې کله کمپني راشي او مزدور پکار وي، د هغې دپاره سعودي عرب خپل قانون بدل کو. مخکې به تا د کاپیل سره کار کو، د هغه د اجازت نه بغیر به بل چېرته نه شوې تللی، هم په حقې وې، ځکه که به ته په کار کې خوشحاله وې او که نه وې، تا به د هغه سره کار کو. ته که کلي ته راتلې هم به د اجازت غوښتو، که بیا تلې هم به د اجازت غوښتو. وایي اوس دې ته ښه ضرورت نشته. که ته نه خوشحاله بل ځای کار کوه، که د ده سره نه خوشحاله بل ځای کار کوه، که کلي ته ځې ډایرکټ ځه. نو دی غواړي چې لیبر له د هغه حقوق ورکړي چې انټرنیشنل کمپنیانې راشي او د دې سره خلک کار شروع کړي. نو دنیا ته د ښوولو دپاره دې چل وکړ، کنسرټ یې وکړې، په هغې کې جسټن بیبر راوغوښتو او هغه په سټیج ګانې وې په انګلیش کې او 80,000 ښځې نر ورته لاندې ګډېدل. بیا سلمان خان او شیلپا شیټي راوغوښتل چې 80,000 ښځې او نر ورته لاندې ګډېدل. بیا فارمولا 1 ریسینګ وکړو، دا ګاډي د یو بل نه مخکې کېدل او وروسته کېدل او دنیا ته یې ښوول چې راشه وګوره، موږ خو ډېر پرامنه خلک یو، موږ خو آزاد خیاله یو. بیا یې د دنیا غټ غټ اکټران نه غونډ کړل، د هغو فلمونه یې وچلول خلکو ته او بیا یې هغو له په حسن کارګردګۍ باندې ایوارډونه ورکړل. دې ته وایي دماغ. ولې تیل لاړل، مذهب ستا ګېډه نه ډکوي، نو وروره د هر سره بدل که. اوس که د هغو نه تپوس هم کېږي که نه چې یاره د پرونه پورې خو تاسو ښځو له اجازت نه ورکوو چې ګاډی وچلوي، ښځو له اجازت نه ورکوو چې د کور نه بهر وځي یا یوازې چېرته لاړه شي. نن ورته وایي چې یاره تا ته ضرورت نشته چې ته سر دې نارینه وي، که ته حج له ځې، که ته عمرې له ځې، که ته بهر ملک ته ځې، که ته ګاډی چلی، که ته کار کول غواړې. وایي بولقه ده، که اچې او که نه اچې، صرف بهر له غړه مه ګرځه، نور پیشن خپل کوه، ګاډی چلوه، کار کوه، روزګار کوه. دا نرمیانې صرف او صرف هغو خپل معیشت ته ګوري چې یاره را روان وخت کې به بیا موږ څه کوو. هغو حدیث ته منځ نه ویوړل. په سعودي عرب کې اوس حدیث په نه بیانېږي، صرف او صرف قرآن مجید د هغې تشریح او هغه هم په نننۍ زمانه کې. اوس هغه کولی شي، مالداره دی، هغه په موږ باندې پیسې لګولې دي. زموږ مدرسې ټرست جمعیت تعلیم القرآن دا د سعودي عرب په ټرست باندې چلېده او د دې مدرسې په هر کلي کې دغه شان مدرسې وي چې د سعودي عرب نه ولې پیسې راتلې. د
د هغو جوماتونه الحدیث پلانه زمونږ جهادي تنظیمونه چې ټولو د هغې له به پیسې د سعودي عرب نه راتلې. ځکه خو لکه ایلسې چل شوی نه کله موږ د فرانس بایکاټ کوو، کله د اسرائیل کوو، کله د برما خلاف دغه کوو، کله د فلسطین په حق کې راوځو، دا روډونه یو دغه کړي یو درس غوبل یو وهل ټکول. نن وروره یو کس غږ نه کوي. سعودي عرب ته وګوره په تبلیغي جماعت باندې پابندي ولګوله. صرف پابندي هم نه ده لګولي، خپل امامانو ته ویلي چې تاسو به د جمعې په خطبه کې د دې چې څومره نقصانات دي هغه به د خلکو ته بیانوئ. د دې سره علم نه وي، د دې علم کم وي، دې میس ګایډنس کوي، د اسلام غلط دغه خلکو ترخی. او وروره په سعودي عرب کې خو د جمعې په ورځ د تبلیغیانو نه سمې بڼې وکاږي. موږ طارق جمیل صاحب ته ګورو، هغه هم بیان نه ورکوي. نور مذهبي جماعتونه ټولو ته ګورو، هغو هم څوک غږ نه کوي. داسې ده لکه د سره چې څه شوي نه وي. په سعودي عرب کې غواړي اسلام بدل شو، اوس زمونږ به څه کېږي؟ موږ به هم دغه شان ایکسټریمیست یو او که نه داسې. پنجاب کې خو خیر په جومات کې نکاح کېږي، جنۍ راشي سندل که تاسو پیژنئ، د هغې نکاح په جومات کې وشو. خو زمونږ سیټ ته چې کم څه دي به هم دغه شان پاتې کېږي او که نه موږ به د ریاست مدینه سره بدلیږو. او آیا موږ اوس د ریاست مدینه هغه اسلام غواړو او که نه موږ به خپل انټروډیوس کوو؟ دا داسې خبرې دي چې په دې باندې څوک خبرې نه کوي. تاسو پې ما هم پوه کوئ او ځان پې هم پوه کوئ. تر بلې ویډیو بمبا.